اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې عابد او ګلزار فرید پسې ورغلل او غوښتنه یې ترې وکړه چې د ماشومانو د لوبو میدان دې زر جوړ شي. اوس به دا واورو چې اشرف او عبدالرحیم قرارداد پاڼې په صحیح توګه ډکې کړي او که نه. انجینر صاحب فریده، دا هغه د قرارداد فورمې دي. مونږ خو ورکې خپله خواري وکړله، ته یې له نظره تېرې که. چې خواري مو پکې کړې ده نو خامخا به مو ښې ډکې کړې وي او زه یې اوس د نظر نه نشم تېرولی، ځکه که کومه نیمګړتیا پکې وي او تا ته یې په ګوته کړم نو دا بیا په فساد کې راځي. فورمې ما ته راکړه، نور به ګورو چې څه کېږي. ستاسو چې کوم شرطونه او غوښتنې وي هغه مې انشاءالله ټولې ښه په ګوته کړي دي او موږ ورته ځوابونه هم ښه لیکلي دي. خو رښتیا په دې سیالۍ کې موږ سره نور څوک شته؟ ولې به نه وي، خامخا ډېرو دفترونو فورمې اخیستې دي او رښتیا یو پکې د ملک صاحب غني زوم اشرف استاد هم دی، هغه دی عمر یې ډېر دی راغی. انجینر صاحب فریده، السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شي، په خیر راغلی. همدغلته مخامخ کښېنه. کېبنم. د دې ورور کار خلاص شوی و که نه؟ د ده خو کار خلاص شوی دی، تم دې فورمې راکړه او زه له خیره. زه فورمې درکوم خو د ده کار پوره خلاص که چې دا ځي. مو تا لږې خبرې کوو. انجینر صاحب فریده، زه درنه لاړم، تاسو خپلې خبرې وکئ. اشرف استاده، فورمې راکړه که نه، ولې داسې فکرونو کې لاړې؟ فورمې درکوم. یا خدایه پاکه، ته اوس ما ته فورمې راکې او که ایله فکرونه کې؟ تا ته وایم اشرف استاده. انجینر صاحب فورمې خو درکومه، خو دغه میلمه لږ پناه شي که نه، زما تا سره خبرې دي. ښه سمه ده نو بیا کښېنه، زه به تر هغې د کاغذونه پر ځای کړمه. خدای خبر شه چې ستا په زړه کې اوس څه خبرې دي. عابده زویه، هغه د میدان خبره څنګه شوه؟ مورې خبره خو نه یې که نه، زه او ګلزار چې انجینر صاحب فرید پسې ورغلو او خبره هم ورسره کوله، نو انجینر صاحب فرید راته وویلو چې ستا نه مخکې ستا پلار راغلی و د همدې میدان په هکله. خو دا څنګه کېدی شي؟ مورې پلار مې ورته د نورالله د بچو نه شکایت کړی و چې په کلي کې ورانۍ کوي، خلک ته یې تنګ دي او زمونږ کور ته یې ګند هم راغورځولی و. د دې څه چاره وکړه، نو بس انجینر صاحب فرید دا فیصله وکړه چې د ماشومانو د لوبو د میدان کار دې شروع شي او ښه تیز دې روان وي تر څو میدان زر جوړ شي او ماشومان پکې لوبې وکړي. زه ښه شوه چې پلار دې مخه نیوله، هغه دی خپله در سره مرسته وکړه. دا چا ورسره مرسته وکړله؟ دا بد پلاره، تا واوره زوی دې څه وایي؟ هلکه ما څنګه مرسته کړې ده؟ ما باندې خو د میدان نوم بد لګېږي، زه بل خوشي ته شکار ته نه پرېږدم، نو په خپله بیا څنګه وکړم؟ پلاره ولې ته انجینر صاحب فرید پسې ورغلی نه وي؟ ورغلی ومه، خو په شکایت چې د نورالله بچي لارې ته راولي. نو د هغه د بچو لارې ته راوستلو لویه لاره همدا ده چې د ماشومانو لپاره میدان جوړ شي، نو دوی به بیا بې ځایه لوبې نه کوي، بې ځایه به ګرځېږي نه. پلاره وایم ډېر دې په دې کار خوشحاله کړی یم چې ته زموږ دومره غمخوار یې. فهد صاحب، زه ستا دومره غمخوار یم؟ زه په شکایت ورغلی وم چې دا د نورالله بچي لارې ته راولي او لارې له بې راولي، ما د میدان یاد هم نه ده کړې. فرید تې راته داسې خبره جوړه کړې، زه د ماشومانو ملاتړ شم. دا بد پلاره، نو غوسه کېږې ولې؟ دا خو ښه خبره ده چې ته د خپل زوی ملاتړ وکړې، د زوی به دې په کلي کې سترګه اوچته شي. بس اوس دا دعا کوه چې دا میدان د خیره سره جوړ شي، نو ماشومان به هر څوک په خپل ځای شي او ته به د دې ډېرو ګیلو نه اندرون هم خلاص شي. هینو زما خو داسې زړه نه و
لکه څنګه چې زما د خبرو نه فرید مطلب اخیستی. خو ځه چې وسر صحیح شوی کار دی نو ولکې تا له ویمه ګوره دا په زړه کې رانه ولې چې زه به تا داسې خوښ یا بس پرېږدمه. نه د سره د میدان کار منم او نه میدان. ته ګوره خپل کار به کې هسې نه چې د پټو کارونه راته پرېږدي. دا به پلاره دواړه به کوي، بېغمه اوسه. ښه اشرفه اوس وایه نو عبدالرحیم هم لاړو، پر مې راته بېرته سپارې که څه ستونزه پکې ده. ګوره که کومه ستونزه یا څه پوښتنه لرې نو ډاډه وایه. نه انجینر صاحب ستونزه پکې نشته، خو که په زوره پکې پیدا نشي. په زوره؟ څه مطلب اشرف استاذه؟ خو مطلب دا چې موږ فرمه ښه ډکه کړې، هسې نه چې تاسو پکې خور راوباسئ. نه اشرف استاذه داسې هېڅ کومه خبره نشته، بېغمه اوسه. زمونږ شورا ټولو ته معلومه ده چې خپل اصول لري، شرطونه لري او هغه بیا د ټولو لپاره یو شانتي. ګوره تا ته چې ما فرمې درکولې نو دا خبره مې درته وکړله چې په دقت سره یې ډکې کوي. هغه ما عملي کړي انجینر صاحب، خو که یاد دې شي ما هم درته یوه خبره کړې وه چې ستاسو همکاري لږه ضرور ده. نو مطلب دا دی چې ته مې ملاتړ وکړې. دا څه وایې اشرف استاذه؟ زه ستاسې ملاتړ وکړم؟ هو که نه. ګوره دا قرارداد که موږ ته راکول شي نو د هغه هوښیارانو خبره چې په موږ به وورېږي نو په تا به وسسېږي. اشرف استاذه ستا د خبرې په معنا زه پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟ انجینر صاحب مطلب خو مې ډېر واضح دی. لکه که تا زه خوشحاله کړم نو زه به بیا تا خوشحاله کړم. تا ښه اوس پوه شومه. مطلب ته ما نه دا قرارداد په رشوت غواړې؟ نه ما کله رشوت یاد کړی دی. رشوت دې ورک شي او نوم دې ورته ورک شي. لږه شیریني میریني به درته درکړم، خوشحاله به یې. ګوره اشرف خانه یو خبره واوره، د شورا ټول غړي خپل اصولو او شرایطو ته ژمن دي. مونږ دا فرمې تاسو د څه لپاره درکړې دي؟ د همدې لپاره چې تاسو په اصولو او شرایطو فرمې ډکې کوئ او بیا د قرارداد په پچاچونه کې برخه واخلئ. په دې تمه دې هېڅ څوک فرمې نه ډکوي چې ګوندې شورا به چا سره اوږه یوسي. مونږ نه د چا حق خورو او نه پې تېری کوو. مونږ ته د هر څه نه اصول او شرایط مهم دي. ښه راکه فرمې دي، که چېرته مناسبې وي نو قرارداد به ستایي او که مناسبې نه وي نو ګیله به نه کوې. سرداره که ستا دې خلکو ته فکر دی؟ ته وګوره په ځای د دې چې د ملک صاحب له دیرې څخه خلک منع شي نور مر روان دي. نه پوهېږم چې دوی ولې په خپل ګټه او تاوان نه پوهېږي. د کرونا وبا په ټوله دنیا خپره ده او زمونږ خلک یې په قصه کې هم نه دي. های تازه ګله وراره څه به درته ویمه، زمونږ په خلکو کې خو همدغه غم دی که نه چې تر څو یو آفت په سر راغلی نه وي عقل یې سر ته نه راځي. دغه شان خو به خدای بخښلي زړورم کول، اخیر یې هغه دی خپل سر پکې کېښوده. ما ته خو داسې ښکاري چې د ملک غني په دیره کې تراویح کېږي نو هغه به حتما خلکو ته کوم لالچ هم ورکړی، ځکه خو خلک ورمات دي. هماغه خلک چې د کرونا په ضد احتیاط نه کوي د ملک صاحب غني ځای ته ورځي او د همدې خلکو په خولې د ملک صاحب غني نوم دی. بس نو که ملک غني هر یو پټ مقصد لري خدای تعالی به یې پکې نه کامیابوي، ځکه وی د بل په شر کې هېڅکله خپل خیر مه لټوه او نه به په دې شان باندې مقصد ته ورسېږي. خو بیا هم تازه ګله وراره موږ ته پکار دي چې د دې خبرې سراغ معلوم کو چې ولې خلک د خپل ژوند په کیسه کې نه دي او د ملک غني ځای ته تر هغو دپاره ورځي. سره د دې چې هلته هېڅ د احتیاط څه شی شته نه دی. همدغه خو زه م وایم که نه، یا باید د خلک منع شي او یا هلته باید د احتیاط څه وسیله پیدا شي. های که د احتیاط د وسیلې خبره وې نو په جومات کې خو وه که نه، دغه دی تا ورته صابون راوړی او اوبه پکې وي، لاسونه مینځل کېدل، خو د دوی په وسې باندې دا کله پوره ده
دا خبرې ورته ټولې بابېزه ښکاري. خدای دې پکې خیر واچوي چې د دې نه به موږ ته کم مصیبت جوړېږي. نورالله خانه دا تیږه ماته پرېږده، ستا پې زور نه رسېږي. زما پې ولې زور نه رسېږي؟ څه کمزوری خو نه یم. کمزوری نه یې، خو د تیږې رایستل چل غواړي. او داسې وکړه لږ رانه لرې ودرېږه، دا مسافه به منځ کې وساتو، ځکه د کرونا ویره ده، خدای مکه څه بده واقع ونه شي. یاره یو خو تاسو دومره یارېږئ چې والکانو تکړه شئ، وړې وړې تیږې ټولې کوئ، غټو تیږو نه تاسو خلاص یې. لاره دا سیلۍ ماته تیږه نه پرېږدي. سیلۍ بچی ورانې مه کوه که نه. لاره دا تیږه ما راایستلې وه. چېر چا راایستلې اوس تیږه پرېږدئ، کار وکئ، تاسو خو خپلو کې وران شوئ. ابي دا دوی کار چېرته کوي؟ دوی خو موږ ته چې وخت ضایع کوي. دا تاسو د کار داسې مړنې راغلي یاستئ، پردي بچي درته بیخي څه ښکاري نه. که دا اوس مې فرمان ته په غېږه وروستي نو راسملی دي. و نورالله خانه دا ته څه وایې؟ ماشومان دې پرېږدئ او بیا ستا بچي خو کار نه کوي، دا خو معلومه خبره ده. ننګی مه کوه، نصیحت ورته وکړه. یا ګل ولي، خو دې هلکان هم ځانونه شرمولي دي. که زه د خپلو بچو سره نه وی راغلی نو ژوندي به یې راته خوړلي وو. خو چې که دا تیږه زما ده، دا ستا نه ده، دا ما راویستې ده. دا زما ده، دا زما وه، ما راویستې وه، زما وه، ما راویستې وه. بله تیږه راوباسه، ولې ما دې په دې تیږه ګوره. دا تیږې مه واروئ که نه، ولې واړه یاستئ؟ نورالله کاکا خدای دې وبخه، دا بچي دې رخصت که. دا وګوره تیږې وارئ، اوس به څوک په سر باندې وولي، په بل غم به واوړو. رښتیا وایي نورالله، رخصت یې که، د دوی د کار نه زموږ توبه ده. بچو ځئ لاړ شئ. خو ګوره چېرته لاره کې ورانې ونه کوئ، سیده خپل کور ته لاړ شئ. ځه خپل کور ته لاړ شه، چېر دې ته تالی شه، فرمانه راځه. ملک صاحب منې مې که نه چې درته ویم مطلب شاه د جرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه، نو کله کله راسره ته نه مانې. اوس خو به دې یقین راغلی که نه، څنګه لاره مې درته وښودله. خلک خو دې په خپله ولیدل چې درته رامات شو. په کلي کې چې دوه تنه ودرېږي او خپلو کې خبرې کوي، بس ستا نوم پکې خامخا یادوي. مطلب شاه زه به د نوم یادېدل څه کم؟ زما خو یوازې مقصد د نوم یادېدل نه دي که نه، زما مقصد ملکي ده، ملکي. وایم ستا د ملکۍ نه قربان شم، دې مطلب ته هم د خیره ورسېږي چې دا روژه په خیر سره ختمه شوه که نه، نو داسې به وکړو چې یوه غاټه غونډه به جوړه کړو او ته به پکې د خیر خپله ملکي اعلان کړې. تر هغې به زموږ طرفداران نور هم زیات شوي او د خلکو په ذهنونو کې به دا خبره په قلار قلار کښېنو او د خلکو په ذهنونو کې به په ښه هنر دا خبره کېږدو چې ستا په ملاتړ او د ملک بهادر په خلاف خپل اواز پورته کړي. بس چې یو څو تنه موږ سره یې که نه، بیا نو په چا باندې رایه مه وه. دا تجربه خو راته یو ځل وشوه، غونډه م جوړه کړه خو هېڅوک ورته رانغله. ملک صاحب خو دا ځل به ټول کلی راځي او ستا ملکي به مني، او که چېرته شورا یا بل چا ستا مخالفت کوو داسې به وکړي چې ځان به د ملک بهادر سره موازي ملک کې، یو ملک هغه او یو ته. سمه ده نو، خو بیا هم زما زړه پې اوبه نه څکي، ځکه چې تېر ځل هم مرستې هم ویشلې وې، خو چې وخت د غونډې شو نو هېڅوک هم رانغله. ملک صاحب هغه وخت خو په غونډو باندې پابندي وه، خلک ډارېدل او د اختر نه وروسته کېدی شي حالات لږ ښه شوي. ملک صاحب دا دنیا ده او دنیا په امید خوړل کېږي، زړه به لوی ساتې. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 2 3 10 30 55 0 2 6 5